ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا سمعتم المؤذن کله چې تاسو اذان وورئ د اذان کوونکي اذان وورئ فقولوا مثل ما يقول المؤذن نو داسې جواب ورکوئ څنګه چې مؤذن ووایي مؤذن چې کوم الفاظ وایي نو هغه الفاظ تاسو وایئ دې ته جواب اذان ویل کی جواب اذان دا په دوه قسمه دي یو ته جواب اذان قولی ویل کی او دویم ته جواب اذان عملی ویل کی نو جواب اذان عملی مطلب دا دی چې کله مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وي حي على الصلاة چې مانځه طرف تراشي حي على الفلاح کامیابی طرف تراشي نو بیا د منځ تیاری کې ځان مشغول کا بیا د منځ تیاری شروع کا بیا جماعت ته تشریف یوسا او با جماعت منځ کا نو دا واجب دی اجابت عملی دا واجب دی د مانځه تیاری کې ځان مشغول کا زمون عوام حضرات اذان کیږي نو پکار دی زما معزز ورونو چې کله اذان وشو د زمینداری کار د دکانداری کار د دفتر کار نور کارونه په ځای باندې پرېږده د مانځه په فکر کې شروع شه او دویم اجابت قولی دی نو اجابت قولی دې ته وایي چې مؤذن سوی هغه شانتم وایا مؤذن وایي الله اکبر الله اکبر نو تم ور سره وایا الله اکبر الله اکبر مؤذن کله وایي اشهد ان لا اله الا الله نو تم ور سره وایا اشهد ان لا اله الا الله مؤذن وایي اشهد ان محمد رسول الله نو تم ور سره وای اشهد ان محمد رسول الله او کله چې مؤذن حي علتين ترورسي نو هغه ځکه حوقلتين وایا یعنی کله چې مؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح ویلو نو دغه ټیم کې ته لا حول ولا قوه الا بالله وایا او چې بیا مؤذن وای الله اکبر الله اکبر نو تم ور سره الله اکبر وایا او مؤذن وی لا اله الا الله نو تم ور سره لا اله الا الله وایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې حدیث کې فرمای اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن نو داسې الفاظ وای څنګه الفاظ مؤذن وی ائمه ثلاثه امام شافعی رحمه الله امام مالک رحمه الله او امام احمد ابن حنبل رحمه الله دی فرمای چې کوم الفاظ مؤذن وی دغه الفاظ ور سره تاسو وای کوم مؤذن حي علتين تو رسیدل مؤذن اول حي على الصلاه نو تم ور سره حي على الصلاه وای مؤذن وی حي على الفلاح نو تم ور سره حي على الفلاح وایا ائمه ثلاثه دلته دا فرمای مؤذن چې کوم الفاظ کې هغه ور سره تم وایا لیکن امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای چې کثیر تعداد روایتو کې دا خبره ذکر ده نبی رسول الله والسلام د حي علتين جواب په حوقلتين سره کړی دی چې مؤذن او حي على الصلاه نو تو لا حول ولا قوه الا بالله مؤذن او حي على الفلاح نو تو لا حول ولا قوه الا بالله نو زما معززو حي علتين یعنی حي على الصلاه حي على الفلاح سره حوقلتين اوایا یعنی لا حول ولا قوه الا بالله اوایا په دی وجه باندې حدیث کې ور سره ذکر دي
کثیر تعداد روایتو کې دا مسله ذکر ده چې دا حي علی الدین جواب په حوقلتین سره وکا. او عقلی دلیلم امام طحاوی رحمه الله ذکر کړی دی. عقلی دلیلم دا چې ګوره ټول په ټول اذان دا ذکر دی، ټول په ټول اذان دا ذکر دی. الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله، دا ټول ذکر دی. لیکن حي علی الصلاة، حي علی الفلاح دا ذکر نه دی. مؤذن وی حي علی الصلاة منځ تراشه، حي علی الفلاح کامیابی تراشه، نو دا خو ذکر نه دی. نو په دې وجه امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې کله دا ذکر نه دی نو د دې جواب په داسې الفاظ سره ضروری ده چې هغه ذکر وي. نو لا حول ولا قوة الا بالله دا ذکر دی. دویم زما معززو که مؤذن وی حي علی الصلاة حي علی الفلاح مانځ تراشه کامیابی تراشه، نو اجابت کون کې حي علی الصلاة حي علی الفلاح چې وای نو د خو مانځ ته خلق نه رابلی. نو په دې وجه زما قدرمن درونو چې د اذان جواب هغه په هغه الفاظ سره دی چې کم الفاظ د اذان دي، لیکن حي علی الدین ته چې کله ورسینو حي علی الدین کې لا حول ولا قوة الا بالله یعنی حوقلتین وایا. اقامت کې یو لفظ راځي قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، نو قد قامت الصلاة سرا اقامها الله وادامها، دا جواب وکړه اقامها الله وادامها، الله دې همیشه دا منځ ادري. او د سحر اذان کې الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، نو دې کې دا جواب وکړه صدقتا وبررتا، صدقتا وبررتا، رښتیا دی ویل نیکه تو رسیدلی. نو دا جواب اذان دی زما معززو. په دې وجه باندې چې کله اذان کېږي زما رونو نو دا اذان په دوران کې ټول کارونه پرې خودل او اذان ته متوجه شه. دا د خالق الکائنات ستاد معبود ستاد رب الفاظ او نوم اغسل کېږي. دکانداریم پرېږي دا، دفتری کارم پرېږي دا، زمینداریم پرېږي دا، غب شپم پرېږي دا، کور کې کارونه پرېږي دا، اذان ته متوجه شه زما رونو. په دې وجه باندې چې اذان کېږي غوږ ورته کېدا، د اذان جواب ولا ورکا. او اذان چې کله ختم شي نو حدیثو کې راځي چې د اذان او د اقامت په منځ کې چې کومه دعا غواړي الله پاک قبلې. نو د اذان او د اقامت منځ کې دعاګانې غواړي الله پاک قبلې. او چې کله اذان ختم شو نو بیا یو څو دعاګانې دي. دا دعا وایا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. او بل دعا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. بل دعا دا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حدیث کې راځي وجبت له شفاعتي. نبی رسول الله والسلام فرمای دا دعاګانې وای استاسو شفارس او استاسو شفارس په ما باندې واجب شو. او درود شریف د اذان نه بعد وکا. نبی رسول الله والسلام فرمای چې د قیامت په ورځ د ټولو نه حقدار هغه انسان د زما په سفارش سره چې هغه ما باندې درود شریف او زما معززو یوزل درود شریف په نبی رسول الله والسلام باندې وایا. لس کرت رحمت در باندې الله روره، لس گناهونه دی الله معاف او لس درجات دی الله په جنت کې بلند کی. یوزل دی ویل صلی الله علیه وسلم. نو لس کرت الله در باندې رحمتونه روره، لس گناهونه دی الله پاک معاف، لس درجات دی الله پاک بلند کی. دې وجه باندې علماء لیکلي دي ټول درسونه د اسلام بهترین درسونه دي.
لیکن درس حدیث ته ټولو نه ممتاز ترین درس دی ځکه چې بده کې د درود شریف توفیق الله پاک ډیر ورکړي. نو اذان ختم شو، درود شریف نبی صلی الله علیه وسلم باندې وایي.